السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا درې څلور مجلسونه او درسونه دا به انشاءالله په دې عنواني د رحمان د بندگانو صفات و عباد الرحمن. د دې رحمان سبحانه وتعالى داغه چې کوم خاص بندگان دي نو داغوی خاص صفات دي. تر صفات معلومول غواړي نه چې دغه شرف موږ ته حاصل شي او موږ به د خاص بندگانو کې شامل شو. د سورة الفرقان په آخره کې الله سبحانه وتعالى دغه کسانو باس کړی دی و عباد الرحمن، او هغه اوچت نوم ته نسبت کړی دی چې هغه د الله خاص نوم دی رحمان. دا مثلا موږ بار بار ذکر کړی دی، بیا ذکر کوو چې دا بعض نومونه په الله پورې خاص دي. انسانانو له دې خوده دا نه دي جایز. مثال په یو دی رحمان. دا رحمان نوم د الله خاص نوم دی. انسان ته رحمان نشي ویلی. بعض کسان وی رحمان بابا دي سی ویلی، دا غلط وی. رحمان خود الله خاص نوم دی. دا غنوم عبدالرحمن دی. هغه بنده د رحمان دی، نو ته هغه بنده کټ کې او رحمان ذکر کې. نو دا خبره سره یاد ساتي د فائدې لپاره چې بعض نومونه بعض صفاتونه د الله پورې خاص مخلوق لاغي خود نه جایز. لکه رزاق شو، رزق ورکوونکی، چې انسان ته موږ رزاق نشو ویلی. یا قهار شو، یا جبار شو، یا متکبر شو، دا خاص نمونه د الله. انسانان مخلوقات دا نمونه دا نشي خوده. نو دی ذکر الله دا غوی نسبت کړی د خپل اوچت نوم ته الرحمن و عباد الرحمن. مطلب دا چې بعض بندگان د شیطانانو مشتي چې هغه ولعیاذ بالله د شیطانانو بندگی کوي، او بعض بندگان د پیسو دي، عبد الدینار و عبد الدرهم. بس غریب د ریالونو سره کاری او ډالرو سره کاری، پیسې څومره وګټلې څومره خرج کړي، د ټول دغه سوچي د غریب. او بعض بندگان د شهوات او بندگانی، د شهوت بندگی کوي چې شهوت او د سوي د قصه کوي. نو الله وی چې د هر څه بندگان شته، نو د رحمان هم بندگان شته خاص و عباد الرحمن. د دې آیت نمخ کې یا د صفات چې کوم الله بیانوي، د دې نمخ کې الله سبحانه وتعالی د مشرکانو تذکره کړې ده او غیدی سي کړی دا بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. کله چې مشرکان ته ویل چې رحمان ته سجده ولګو، هغه به د رحمان نوم نه انکار کوي چې موږ دې نه پیژنو. موږ د پیژن الله نوم نه، او د رحمان په کتاب سره کم زره وستو، رحیم د کم زره وستو. الله وی چې کله مشرکین ته دې ویل چې ناغو سوی قالوا وما الرحمن. رحمان څوک دی دغه موږ نه پیژنو. انسجد لما تأمرنا. خاص تاسو سوي موږ باغ سکو، او تاسو چې رحمان ته سجده وکړو موږ رحمان ته لګو، بیا سبحان بل وای بیا بل ته سجده لګو. دا د مشرکانو خبره وه.
رب العالمین وی کدوی رحمان نه پیژني زما خاص بندگان شتي چې هغه ما پیژني هغه رحمان پیژني د رحمان قدر مغو کوي د رحمان سره محبت مغو کوي نو د هغه بندگانو نسبت به خپل ځان ته وکړو د دغه لپاره یو شرف او عزت دی صرف دې چې موږ بندگان یو د الله د غټ شرف او عزت دی غټ شرف او عزت دی نور څه غواړي او بیا د غیره پس بل شرف او عزت له دادر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ګرځولې بیا باغیره پس غټ شرف در دادر کړي چې دا ډیر خلک کوي چې موږ د الله بندگان یو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې یو هغه د پیغمبر دی خو صرف دعوی کوي نه طالب کې دریم شرف دادر کړي دی چې توحید عقیده د خولې ده نبی د سلورم شرف بل در کړي دی ډیر خلک د شتي چې توحید عقیده مني د الله سره شرک نه کوي شریک سره نه جوړي خو دومره د چې دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ شتي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی دموږ د دین واضح کړي خدای د چې مولیان ولا او امامان ولا درجه د پیغمبر نه زیاته ورکي د پیغمبر خبره پاتې کېدی شي خو د مولیانو خبره موږ نشو پرې خو دی نو تعالی الله د نعمتوم درکړي چې پیغمبر خالص تابعداري ته نصیب کړي اسمر نعمتونه بتاونه الله دی رب دی ته بندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوچت انسان استا پیغمبر ګرځولې به د توحید عقیده په صحیح معنی سره درکړي دا هغه نه بدل به د پیغمبر خالص تابعداري درکړي نور ته الله نه سغواړي د پیسې د دینار او درهم او ډالر او ریال د خو د کافرانو سره مشتي د خو د انګريزانو سره مشتي او د خوراک خو د زناورو ته ملوي زناورو ته خدمت زی خوراک ملوي چې سو غوړي هغه کوي نه که تصریف دي ته خوشاله چې خوراک را ته خډیر ملويږي پیسې سره ډيري دي دغه نعمت خو دغه سره مشتي د زناورو سره او دغه سره مشتي وعباد الرحمن چې بدی نوم کې ته ور داخل شي بدی آیت کې ته ور داخل شي بدی صفت کې ته ور داخل شي دا اوچت انسان دی وعباد الرحمن الله زما خاص بندگان دي د دې خاص بندگانو الله با صفات ذکر کړي تقریبا په آیتونو کې 12 صفات دي او موږ کوشش کوو چې د دې نه با صفات په یو درس په یو مجلس کې ذکر کوو د سې د دې لپاره نه چې ما بیان کو ته خون واپس دې خبره ختم شوه د دې لپاره چې د صفات بدن کې دره وسته غواړي راولي به کنه به راولي کنه راولي به بیان پریدو غوځن سره کول دي دا صفات مونږ بیانو خو د یو صفت نه د هغه پوری زم چې و نوړي چې سو پر د صفت مونږ بدن کې راوستي نه دا به موږ لوځي در رب العالمین سره چې د صفات مونږ بدن کې راوړو چې موږ هم د اوچتو بندگانو کې شمار شو عباد الرحمن نبی راځي چې وګورو الله سبحانه وتعالى دې بندگان مبارک سوي وعباد الرحمن یوازې زار شم د دې ټکی نه عباد الرحمن نسو چې انسانانو چې دې ټکی د ناراضي وعباد الرحمن مفسرین وی دا الله سبحانه وتعالى چې عباد الرحمن ویلي د دې لپاره ویلي الله بل نوم ذکر کولای شو وعباد الله به ویلي وعباد العزيز به ویلي وعباد القهار الجبار دم ویلي شو خو الله دا ټول نمونه پرې خو دوسه وي وعباد الرحمن یعنی مطلب بندگان د رحمان دي نو رحمان به بدوی باندې خاص رحم کوي ذکر رحمان ټکی ذکر کړی دی بل نومونه ذکر کړی رحمان چاته ویل کیږي چې خالص مهرباني شفقت والا نهایت شفقت والا نهایت مهرباني والا او رحم والا نو الله نسبت د غنوم ته کو مطلب د چې بدی بندگانو باندې خاص رحم در رب العالمین کی به دا وی صفات ذکر کړي اولنې صفت الذين يمشون على الارض هونا اولنې صفت سبحان الله کوم کینه سود قران کې سود شروع کول لازم چې زموږ د ژوند په ټول بدل شي د ټول ژوند په بدل شي د معاشره په بدل شي موږ په بدل شي خو په شرط د دې چې قران کې سوچ وکړو صرف دانه چې قران یادوا په خو غوازي وای یا صرف تلاوت کوا او ترجمه یې ذکر خبره ختم شو په دې باندې په کول په دې کې سوچ کول ليدبروا آیاته الله رب العزت شروع چې
عباد الرحمن په دې صفاتو کې کړي د اولنې صفت هغه ذکر کړي چې هغه د دوی د دې بدنونو سره تعلق ساتي. نو چې ته اوس تاسو کې د پلانیر څنګه سره د اول باغ ته دغه بدن هغه حرکات سکنات هغه ورته بیانې چې د خپل ځان کې څنګه دي. دغه نه بعد به ګورو چې د خلکو سره معاملات څنګه دي. ورستنی خبره ندیږي چې الله سبحانه وتعالى اول د دې عباد الرحمن هغه صفت ذکر کوي چې د دوی د بدنونه څنګه دي، د دوی اخلاق څنګه دي، د دوی د قدمونه په ځمکه دوی څنګه اخلي، د دوی مزاج څنګه دی. الله سبحانه وتعالى دې نه شروع وکړه. ځکه چې دا سوال صاحب دماغ کې راځي چې عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هغه خلک چې په ځمکه باندې ډیر په عاجزۍ سره ګرځي، ډیر په تواضع سره ګرځي، په انکساري سره ګرځي. نو سوال په ځل کې دا راځي چې دې خو نور صفات مشته، الله دا صفات ول اول ذکر کوي. جواب داري چې دا دغه د بدنونو سره تعلق ساتي. نو تعریف د دې نه شروع شو چې هغه بدنونه دي سړي، دغه حرکات او سکنات دي سړي، دغه مزاج دي سړي. د هر انسان د لپاره خپل یو تور طریقې د تګ را تک د ناس ته پاسته دغه د انسان مزاج معلومي. د زنانه خپل طریقه ده. زنانه چې په لار رواني ده سړی پیږي چې د زنانه ده. کته سوچ کړی د باز لکان ولیاذ بالله ډیر شوق لري چې زمونږ نه زنانه جوړی شوي، نو د زنانه هغه عادتونه په ځان کې راوستي. نو ډایرک داخله کوي دې دي روان دي لکه زنانه. ځکه چې د طریقه د اصل کې نه ده، د زنانه ده. نه بیا د بوډا سړي ځان له طریقه ده، بیا د ماشوم ځان له طریقه ده، د متکبر سړي ځان له طریقه ده. اجي بلا روان سینې راويستي د لاسونو بلری لري وایي چاته ګوري را ګوري نه، او تاسو په تکبر سره روان نه خلک وي د پلانې د کومه طریقه چې دنه د خلکو د جوړو کې د کبر پروتي، باو کې تکبر پروتي. او د الله چې کوم خاص بندگان دي عباد الرحمن، نو بیا د دوی خپل طریقه ده. الله غ طریقه ذکر کړی ده. هغه طریقه وی دا چې دوی کله بزمکه باندې ګرځي نه ډیر په عاجزۍ سره ګرځي. په دوی کې د عاجزۍ پرته ده. د الله چې بزمکه باندې په عاجزۍ سره ګرځي دې مطلب دا چې په دوی کې د صبر سره عاجزۍ پکې پرته ده، تواضع پکې پروت ده، انکساري پکې پرته ده. سو اوچت صفت دا خو د دې بنده اخلاق دي، د طریقه ده. د دې نه موږ ته معلوم شو چې د ناس ته پاسه څنګه د تور طریقه څنګه دغه د دې ټکی نه موږ ته معلومه شو چې بدوی کې عاجزي د نډیره پرته ده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ډیر عاجزي سره ګرځي په ځمکه باندې. الله په قران کې وبل ځکه دا خبره کړې ده، ولا تمشي في الارض مرحا. الله یې په دې ځمکه کې چې په تکبر سره مګرځي. ډیر عجیب خبره کوي، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله وی نه زما د ازمکه په دې قدمونو شلولې شو، نه زما د غرونه دنګېدې شي. به تاسو په تکبر باندې ګرځي. مؤمن کې د تکبر نه، مؤمن کې د عاجزي پرته. لقمان حکیم چې خپل زوی ته نصیحتونه کړي، یو څو نصیحتونه، یو نصیحت ته دا کړی دی، ولا تصعر خدك للناس. او چې کله خلکو سره خبرې کوي نو مخ ته ماړه، تکبر مکوه. او تکبر علامه ده. بس کسان سړي سره خبرې کوي، دی به اخو ګوري، دی خو به ګوري، مته زما ستا خبرو کې دلچسپي نشته. دا به تاسو دې دنیا پرس خلکو کې د صفات ولیاذ بالله، الله دې موږ دې لري ساتي. او چې څومره سړی دیندار دومره دی عاجزي. بلکې علما وی چې کله ته یو عالم ولید او په دې کې عاجزي ډېر او پوه شي، د سره علم ډېر دی. څومره چې سړی سره علمي دومره په دې کې عاجزي، څومره چې سړی ځان پیژني دومره په دې کې عاجزي، او څومره چې سړی رب العالمین پیژني دومره په کې عاجزي. چې سړی خپل رب نه پیژني، ځان نه پیژني، په دې کې عاجزي څه طرف کوم طرف نه راشي. ځکه پښتو کې متل چې د خپل صادر سره یا د خپل صادر سره خپې غزول پکار دي، چې څومره دي صادر دومره خپې غزوا. مطلب د دې دا دی، د دې خبرې چې څومره ته یې دغه شنکار کوه. نو دا نیک بنده چې د خپل ځان پیژني چې څوک یم، زما اصلیت، زما حقیقت، زما اخري نتیجه به سره وځي، زما چرته دې ځان نه خبر دی. بیا دا وتم په تر چې یو غټ رب دې په عرش لپاسه دغه د صفات دي، هغه ته مخامخ کېدی. نو په دې کې به سي عاجزي بګیدنه. ولا تصعر خدك للناس. د لقمان حکیم یو نصیحت خپل زوی ته
یو تداویلیو ولا تمشي في الارض مرحا زویوی پزمکه چې ګرځي نو باجزي سره ګرځي په تکبر سره ما ګرځي ولی ان الله لا يحب كل مختال فخور الله غسړی نه خو چې تکبر کوي او ځان پر خلکو باندې اوچت غني الله دغه بنده سره محبت نه کوي وقصد في مشيك او ته چې کله رواني نو په منځنۍ طریقې سره ځه دې چې ګوره د فائدې د بنسري ساتي د دې دا مطلب نه دی چې عباد الرحمن چې دوی په آرام سره پازي سره بس مګ ګرځي یعنی دوی بالکل دې چې ګرځي لکه مړی چې ګرځي بلکې دوی په منځ کې ګرځي وقصد في مشيك يهود چې دي هغه ډېر تیز ګرځي او نصارا چې دي دوی د میګي د مزل په شان مزل کې کم چې بګي دینداري او زموږ شریعت نه دغه وي نه داوي موږ په منځ کې یو بلکې رسول صلی الله علیه وسلم اچي بګرځېدو صحابه وي دي چې بګرځېدل که رسول زم چې د دنګ زینه کتره کوزي دي چې قدمونه به رسول صلی الله علیه وسلم غستو بیا با صحابه بګي دا وي موږ هم کوشش کوو ځان اسې ستړی کوو د رسول په قدمونه موږ نشو غست رسول زم دا شنو ورو چې مړ بروانو ضرورو قدمونه غستو دا طریقه ده د صوفیانو خلکو طریقه ده دا طریقه به شریعت کې نشته نو د دې مطلب دا نه چې ته تکبر وکړو چې تر صوفیانو طریقه یا د نصاراو طریقې بشن طریقه چې هغه بزن کراول عمر رضی الله عنه یو لک ولي سرور روان زوان لك ورغه بس انت مريض نه جوړک وینه نه جوړ خو وسیده یو کسي ولیدو او هغه موږ کو وقد جعل راسه في صدره او دې سړي د خپل سر دومره ټکټ چې د سینې ته راوسه بس ګنده سې دی ګنده سې پراته دی مانځي کې شي ولر بالکل لا توجه سر دې کته ولي اتی یا هذا پلاني و تسک زموږ د دین خو دې چې مړو دین نه دی ارفع راسك سر وچتك فان الخشوع في القلب وليس في الرقبه خشوع جزي چې دا په سینې کې په زړه کې دا په سټ کې نه چې دا سټ کته راچولې دا بس قسم تفیدل دي د عبادت وي هغه چې تسبیح به سره پلاس کې نور شي د میګي په تول برواني او دا سټ به سم ته وځي دا سټ دې کته ولې چې دې تبوس کې دا سوي دا جزيه کوم ځای راغلي کدا جزین به خدا جزي به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو او تاکید جزي شتي نه دې مطلب دا نه دی چې په دې طریقه به ګرځي مطلب دا دی چې تکبر بنه کې ځان بغټ نه غني به لقمان حکیم یو نصیحت و دام کړی دی وغضض من صوتك او خپل आवाज چې دا کوز ساته پچغه خبرې مکو چې ډېرې مو ان انکر الاصوات لصوت الحمير په اوازونه کې بد आवाज یې هغه د خر आवाज د خر چې ډېرې وي وګور کوم سړی چې عجزي د چې ډېرې نه وي د څوک سپک نه غني د پزمک باندې دي چې نه ګرځي چې داغه نه د ښکار کی چې د تکبر والے پزان کې د عجزي دا صفات راولې دا ولنې صفت د عباد الرحمن بلکې الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر ته ساجيبه خبره کړې ده څنګه عجیب تعبیر کړي او عجیب الفاظ دي واخفض جناحك للمؤمنين اے پیغمبر وي د خپل وزري چې د مؤمنانو لپاره کوزي ساته دي چې ودني یو ځکه جزیره ولا خپل وزري ساته د کوزي ساته چې د لپاره للمؤمنين د مؤمنانو لپاره وځکه جزیره ولا کته شو د دې کله چې کوتره یا کوتر او دوی لار شي د خپل بچو لپاره خوراک راوړي نو چې کله د بچو ته راورسي دا وزري بالکل سکی بالکل راټولي کی د دغه لپاره هغه باندې شفقت او مهرباني دغه شند مؤمني د وزري چې نه د همیشه سي د کوزي د افسوس خبره ده نن سبا چې د مؤمنان یو بل ډیر غوسه دي یو بل سره چې کوم حسد ده او کوم په یو بل باندې تکبر کوي او بغض د زړه د بغض ډک پرتري وریاذ بالله او د کافرانو سره د کافرانو لپاره ډیر نرم دي د بيدونو خلکو لپاره ډیر نرم دي خو چې مؤمن ویني د طبيعت خرابي چې دیندار سره ویني د سره نه لګي د په عکس د هغه صفت چې کوم په صحابه وکړو الله د صحابه مبارک وي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول دې د چا د الله مرګري څنګه دي ګردا مؤمنان دي عباد الرحمن کې ولني کسان د داخلي والذین مع
اشداء على الكفار فكافرون من الله للسختي كافرون سره سختي بکارت يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سختي کو بدوی باندې کافر سره ځکه دشمن دې زمونږ د رب دشمن دې زمونږ د پیغمبر دشمن دې زمونږ د دین زمونږ سره دشمنی ده خدای خپل منځ کې څنګه دي رحماء بينهم په خپل منځ کې ډېر مهرباني ډېر شفقت کوي په یو بل باندې عجز دي یو بل منځ کې عجز دي ته مؤمن وي یو مثال به والا ابو ذر غفاری رضی الله عنه څو چې انسان دی هغه ورځ د بلال رضی سره ملاو شو نو بلال رضی ته आवाज کوي نو دي چې ته اې د توري زویا یعنی دا غرنګ تور دی نو مور به توري یو شک نشتی به د حبشه د خلک تور دي ناغه دا خبر وکړ نو رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو هغه ته وی د مور د لاسه سپکو غړو انک امرؤ فیک جاهلیه تدې سړی چې پتا کې جاهلیت پروت هغه خپل ګیره ونه یا رسول الله ګیرم سپینه شي نو وسم جاهلیت شي وسته کې مشتي جاهلیت نه د خپل مخ په خاور باندې کېخو د خپل مخ په خاور باندې کېخو دا یو طرف دا یو ننګي برو دا یو په خاور باندې او بلال رانته وی زما په مخ باندې خپکې د جی علامه وبخ ناغوتی نه غاړه سره ملاو کړه منګرونه دي ته یا جزي ابو ذر غفار دنه سوق دی هغه چې انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره هغه چې خپل مخ په خاور باندې دی ته په قدم کې ماته بری خندلی یا ما تسفق غنلې چې الله موبخ دي ته جزي او رحماء بينهم دی بل سره ډیر عجز دي دی بل باندې ډیر مين دي یو بل شفقت ساتي مهرباني ساتي منګه چې نه په مسلمانانو باندې تکبر کول یا ذو بالله دغه سره سختی کوي الله سبحانه وتعالى د دې اوچتو انسانانو د کم چې عباد الرحمن دی او په دوی کې عجزي ده د دې مبارکي خبره کړي څه خوده خبره کړي د اخرت بس الله کې د جنت بس کې نو به سوې تلک الدار الاخره دا د اخرت کور دی خداو ملاویږي چاته نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا دا قرب ملاویږي هغه چاته چې څوک په ځمکه باندې لوی نه کوي لوی او فساد نه خوري هغه انسان ته د آخرت د کور ملاویږي چې کوم سړي کې عاجزي ده نه پرته باندې کې عاجزي پیدا کوي د آخرت د کور په پکایي پس کې انکساری راولي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کوي وما تواضع احد لله الا رفعه الله او چې څوک ما جزیو کې د الله د پرونه الله اوچتي عبد الله بن مسعود رضی حدیث ته لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هغه انسان جنت ته نشي داخله دي چې چا په ځل کې ذره برابر تکبر او ذره برابر اصله جنت ته نشي تله یو کس وی یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا یا رسول الله چې سړی د خوخي چې دغه کپړې د خولي دغه پیزار د خولي هغه وی کې د تکبر دي رسول الله ان الله جميل يحب الجمال الله کله خپلواله خوخت الكبر تکبر دیته وي بطر الحق حق نمنل حق لدی کې ور کول چې سیدا چې ته خو به خبر باندې قران او حدیث دلیل خیر خو زموږ مذهب جدا دی استاد مذهب سره هغه جدا دي زموږ مولوی سي خدا خبر نه لګړي کوم چې ته کې حق لدی کې ور کې او حق نه منل لپاره زر خبري ذکر کې دې تکبر وي او دویم تکبر څه ته وي وغمط الناس او خلق سپک ګڼل انسانان د بندگان در رب العالمین سپک ګڼل د حدیث امام مسلم امام ترمذی او نور کتابونو کې د حدیث راغلی ډېر عجیب حدیث نه سریات ساتي مطرف الشخير رحمه الله د تابعی دی هغه محلب ولیدو د محلب چې دینه د هغه ټیم کې د عسکري قوتونو یو مشر یو غټ کمانډرو لکه نن سبا چې سړی د فوج مشر په شعبه کې د سې د مجاهدینو او د جنگیانو خلکو مشر او ډېر زورور انسان نه دی ولیدو هغه د سینې دي سره وشتو ګرځېدو د مترف ته د الله بندوي د بکمه طریقه چې تر روانه ده طریقه ګرنه الله خو خنه الله پیغمبر خو خوله ده پرې محلب وته معنی پیژنې کس یعنی زه سوکې ما زه دې شګر د واسینه ګرځم ما زور دې طاقت ته مشر یما
جنگونه کومه جنگونه می ګټلي هغه ته یې پیژنم وی څنګه می پیژني وی شروعات د منی د څخه قطرې نشوي یې پیژنم او په اخره کې چې د نسوزي په جسم کې د چنجيره چې څخه بند نه خيږي خلک د بخاورو کې پټي زری پیژنم وي او د دې دوه حالاتو په منځ کې پتا کې دنه ګندګي پرته نو کته چې برج له ګندګي پتا کې دنه پرته زری پیژن دغه اصلیت ته کنه دغه د شروعات دغه د نهایت او په منځ کې ته دا شی چې په خېټه کې دنه سره ګندګي پرته د چې چرتم چې د تاسو ری دا ګندګي ناغه چې کله دا خبره وته وکړه نه بس د سری کوز نیول او معافي غوښته دا غینه بده بیا غدي شنه ګرځیدو بعض سلفنا دا خبره نقل وعجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين وإذا انسان ته تعجب کوم چې د میچازو د زینه دوه پیری راوته دی په شي تکبر کې ځان لوی غني د میچازو د زینه انسان دوه پیری راوځي یو پیر د پلار نه او بل پیر د چانه د مور نه چې انسان د وتولار دغه اول پر د منی قطره د پلار نه تلی ده د انسان بکی وته بیا د مور د خېټه نه راوته پیدا شو بیا د میچازو په ځبان راغی نه دې په شي باندې تکبر کوي د شي لوی کې او ځپلانه او ځالانه د ټکی پریدا منګا او زو د ټکی موه څنګه جزیره ولا چې بس د الله کمزورې بندې ما او د خلک د ځان اوچت غنا په اخلاقو کې په دین کې هر څه کې د خلک د ځان اوچت غنا چې کمزور یم د باز سلفونو دا نقل لي هغه چې کله موږ ماشوم وینو نو موږ وایو چې د ماشوم زموږ نه غوړې ځکه چې ګناونه کم کړي او چې مشر وینو د ځان نه نو موږ وایو د مشر نه غوړې ځکه چې نیکانې ډېری کړي په هر حال کې موږ ځان کمزورې ګڼو ماشوم خدای ګناونه لګ دي مشر خدای نیکانې ډېری نظر کې د صفت راولي د سره صفت د عجزي ده راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزي زب کم حالت ته د رسول الله نقل کومه خو مختصر اسی اشاره بوته عائشه رضی الله عنها ته چاوي رسول الله په کور کې څه کوي کور کې دغه د خپل کور ولا سره کم هغه چې کوم مهنت کم کار کوي بغي سره مرسته کوي کنه کور کې زنانه څه کوي روټي بخیر کور صفای کې بدی کې رسول الله مرسته کوله رسول دې ګوره اشرف المخلوقات على وجه الارض تزمکه به مخ باندې اوچت انسان دی دا ګوره ته بدانه چې پلانې او پلانې و ته پیغمبر به مخ کې ځان ذکر نه کی د خپل بیبي سره بناسو نه جایب سکار کو نه ابو زمرسته کوله سبا د عباس ویزه او د خزي سره کا زړه د سخ کار بلکې دا زموږ موږ کې دغه جوړ شوی دی دا لکه یو سلیش په غنولو لپاره دا خبره کافی ده چې د بکور کې خپل خزي سره سمرسته کوي په دې د ځان سپک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه رسول الله په لار تیریدو ماشومان به ولر دي ماشومان سره سلام کو ماشومان سره سلام کو دا او بسر ویلا سره کو دا جزید بهر نه بسوک راغی د رسول الله مجلس ته تپوس به کو شي شو هغه څه چیزان ته پیغمبر وای یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې خاص زینو هغه بنه پیژندونه هغه صحابه بوته ویدا جناز د پیغمبر دی دومره عجز انسان نن سبا چې سړی سره دوره له بجیب کې پراتی د دې په مجلس کې ځان له یوځي او دا غزان له نشي او دا غزان له خبري د دې عام خلکو سره غنه کینی او دا رسول صلی الله علیه وسلم دی چې دې د صحابه په دې منځ کې دي سینه چې پته باندې لګي چې پیغمبر به کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو خدمت وکاو الله اکبر ابو قتاده رضی الله عنه وی ورته چې دینه صحابه رالو موږ سجده تلیو اول ته چې دینه د مرګري تګیشي وبېس کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وبراله ولې ما باغو تقسیمولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وبراله ولې ما باغو تقسیمولې او دې خلکو سم غنه جوړ کړی وي رسول الله ته چې غلی شي ټول ته وملاوي شي دي ټول ته رسول الله خپل وبډه کولې اندازه ولګو چې سمه جز انسان ابو قتاده رضی الله عنه چې په اخر کې ما رسول الله ته یا رسول الله استاد وبدرول وي چې نه ته به وسو بس کې ځکه چې کم کڅ قوم له وبور کې په قوم باندې وبس کې هغه په اخر کې وبس کې وي نه ما وبوس کې زمانه بعد به رسول الله سره وبوس کې خپل مرګرو سره بچ ته لاړ دا غو چې وسکار کو رسول الله سره قشن لګیو په غزوه خندق کې مرګري لګیو کنده کنستر رسول الله سره لګیو هغه خېټه ته یو کانه تړل رسول الله د لوګي نه دوه تړلیو
هغه سره په هر ځای کې رسول زم شریک او دا به چې د پته نه چې پیغمبر به ګوره کم یو دی بیا د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري راشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت نه مخکې لا خلیفہ شوی نو چې دغه د کور سره یو کورمو سیده او یتیمانانو دغه سره بیزو دا بیزو ول دو دروله پي به شل ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو به چې کله خلیفہ شو او مسلمانانو سره بیعت کو اتفاق کو لازم خلیفہ دی نو به کور تر روانو نه ما شومانانو وته وي ته خو زموږ لپاره چې نه بیزنه ودره چې واستد مسلمانانو بچای د مسلمانانو بچا شو او ته نه نکره چې وراغنه هغه ور به وټکونه بیزه به هغه ودرول او د ماشومانو سره مزاق کو وی کم پیس کې غزګ ولس کې بغیر زګ ولس کې هغه به مزګ ولس کو به د لوخه لګلري خو اینه مزګ ولنس کو به د لوخه نږدې خو ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبرانو بعد چت انسان دی د عباد الرحمن دی د رحمان بندگان دي صفت الله خپل د رحم ذکر کړي نو په دې بندگانو کې د رحم پروت دی هغه کې د ناجزي پرته ده عمر رضی الله عنه چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه سهار د موزیک غیب بشو زمونه بیا ملک صاحب بازار ویزه په سوچ کې چې د روزانه چرته شي لازم مونږ ته نه یو ورځ یې پټ لاړ یو خیمه ته دې ورننه وتلته ناس بیا د خیمه نه لاړ نو یې خیمه ته ورننه وتم چې ورننه وتم نو یو بډای زنانه نه سو غړنده و ویمو ته چې دا کسته بجنه سوق چې تا خو راځي نه پیژنم چې په دې سوق دی او دا خلیفہ په دغه ټیم کې مسلمانانو خلیفہ ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه الله په قران کې ویل د پیغمبر مرګره دی دی هغه ته دې راځي سره دلته مخه وې دې راشي د صفایي وبایو کې دا سامان ومن مال برابر کې مال سهار ناشته دې تیارې وي او بیا زی او دې کار نه هیڅوک نو خبر ده خو بس عمر د انشاء الله نه هغه کار معلوم کو دې ته وې جزي دې ته عباد الرحمن دا غوچت انسانان دي عمر رضی الله عنه الله اکبر کما واقعا به هغه ذکر کو د شپې بزان لګرځیدو په لارو کوسو کې د خلکو دغه کوم رسته به کوله یو زنانه روانه او منګه په شاکړو عمر دغه مخ لورغه د شپې وی خاوند دي چې شو هغه ته خاوند خو زمات تل جهاد له نو کور کې نور څوک نشته نه څوک نشته ني امیر المؤمنین ته توي ولنه ولای ته پتی شي د امیر المؤمنین دا کوم څه خبر کوم مسلمانانو بچا دی د مسلمانانو بچا سی وسر پیسې نه دی وره یا صرف د چې نسب اوچته نه دا دی ابوبکر صدیق په سی غوره انسان او داغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبر ونه دا سړی به پیغمبر وي نه هغه ته امیر المؤمنین سره ولا امیر المؤمنین وي زمون کله تپوس کوي هغه ته زمون حالات سره معلوم دی او دې سید الله خوشي به سار سب ملاو شو تصور ته وای وې سید خو ګورې ک وې ته کوشش وکړاړه سار چې دا ورلې اجازه د نور المقصد سره نه کوم چې زبرو د شپې ولاړ امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه هغه انسان چې شیطان بدن تختیدو هغه دوه معجزه سره هغه منګې د زنان سره اوس د کور پورې ولوي ماشومانو د پاره به روټي دا به خپل وګبانی شات راغستو دا به وړه کپڑے به شلیدلی وي خو باغ کې د تکبر نه راغله چې سوکیما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته سیل موت تکبر په سبانه کوم موت پر تکبر مزنه کوي پسې چې تکبر کې تاسو کړی یو غته بنده چې بنده شوی تکبر ته نه وته ختم سایو خالق دی ته مخلوق چې مخلوق شو خدای تکبر ختم شو دا غرب په مخ کې تکبر کول دا نه خیبر انسانانو پوری عثمان ابن عفان رضی الله عنه الله اکبر مسبخین دی خوب لا کله چې هغه امیر المؤمنین شو خلیفہ شو د مسلمانانو بچاو نو دغه په سیرت کې دا نقل لی چې هغه د قیلولات وند مسبخین د خوب د په جمعات کې کوو جمعات کې و پروت خلک برالو موږ د عثمان بن عفان سره ملاویږو د خلیفہ سره کوم ځای کې جمعات کې ودره هغه پروت رپا بسیدو په دې جسم کې به شاته پټي شي ویل دي د بزمک په پروت یا په دې چټای په پروت چې هغه به نری و هغه به کې کرخه کړي وي خلیفہ بر پاسه د عثمان رضی الله عنه د شي وجه انسان تشه علی رضی الله راش او په دې باندې به ډیر مثالونه د ځان له موضوع ده که زول اسلام د موضوع باندې ډیر وګدش حاصل د دې اولنی صفت دا شو چې په ځان کې بسره ولي عجزي او په ځان کې راولي تکبر د ځان بالکل لري کې ځان بالکل د مسلمانانو لپاره نرم کوي
دا ولنې صفت شو. دویم صفت د عباد الرحمن الله سوي وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. او کله چې سره جاهلان خبرې کوي نو دوی د سلامتی لار به لټي. مته سوي چې اولنې صفت الله ذکر کو دای د غوی د اخلاق مبارک او د غوی د بدنونو مبارک چې دوی بخپل څنګه دي. وس الله ذکر کوي چې عباد الرحمن د خلکو سره څنګه معامله کوي. د خلکو سره د غوی معامله کې حلم پروت ده. حلم او حلم په عربي کې څه ته وایي؟ صبر کول او غصه کنټرولول او جاهل کچته د جهالت مظاهره کی نه ته به دا غشن جهالت به مظاهره نه کی. دې ته په عربي کې څه وایي؟ حلم. هغه کې دنه د صفت پروت ده. ځان لغو سړي عجز دي او د خلکو سره څنګه دي چې کوم جاهلان دي قمقلان دي دغه سره د صفت ته چې به دوی کې د صبر پروت دي. نو چې انسانان دي او عباد الرحمن نو دغه د شان سره دانه خي چې د قمقل سره ځان سکی قمقل کی او د جاهل سره ځان جاهل کی. او د دې مطلب دا نه دی د بعض عوام د دې ترجمه کوي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کله چې سره جاهلان خبرې کوي دوی سلام واجب وزيتي. دا هو دې ترجمه نه ده. د دې مطلب دی کله چې هغه سره جاهلان خبرې کوي نو هغه لټي د سلامتی لاره وی چې موږ لټو د سلامتی لاره. قالوا وی هغه سلام د سلامتی خبرې دې خبرې کوي چې بای کې سلامتی د دوی ایمان ته د دوی ایمان په نه خرابي د دوی عزت په نه خرابي د دوی اخلاق په نه خرابي او سیرت د دې نه ډکته چې رسول صلی الله علیه وسلم د جاهلانو سره څنګه معامله کړي. اسی یو مثال دوه به ذکر کړو. حدیث کې راځي متفق علیه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه و چې یو کس پر رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه او قرض یې غوښتو واپس رسول صلی الله علیه وسلم له قرض ورکړ و فاغلظ علیه. دا خبره ډیره سخت کړي ته زما قرض راکې کنه راکې. نو صحابه پاس فهم به اصحاب صحابه رسول الله ته پریږي موږ علاج دې بد اخلاق ته ګوره. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې کې وی رسول الله چې نه دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. دا حق چې چا بل چا باندې د خبرې کوي په موږ باندې حق ته ځکه د خبرې کوي. دې ته د سلامتی لار لټول چې قمقل سړی جاهلی نه بدیږي به د سره وسه کوله د سره جګړه کوي ته خبرې کوي ته د کمزور ښکارم او زم پختنی مو زم پلانې مو زم پلانې زویمه ته ما سړي خبرې کوي. د عباد الرحمن صفات نه دي. د رحمان چې کوم بندگان دي په کې دنه د صفت نشته. جاهل چې ته په جهالت باندې رد ورکې نه د جهالت په ختميږي کله ختم بشي. هغه خپل جهالت راخره کوي ته خپل راخره کوي خپل راخره کوي ته خپل راخره کوي. دوه جاهلان دي خو بدوی کې چې کله د رحمان خاص بندگان نه هغه بیا د جهالت رد چې دغه په جهالت سره نه کوي. بل یو مثال په والده متفق علیه حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه و چې زه ورته رسول الله سره روانو ما او رسول الله سلام په ځان باندې یو نجرانه صادره چولو چغړې پیر صادرو نو بدی کې یو عربي راغی بدو راغی رسول الله سلام دې صادر نه راخ کودو او دومره په زور راخ کودو چې د رسول الله سلام دې مړی ته وخته په دې مړی کوي ما کرخي ولې دي چې د رسول الله سلام مړی سره شو او سی وی یا محمد ګورنو مو ته واغست. سادهګان دي جاهلان دي بدوان چې د غالبا جاهلان وی یا محمد مرلی من مال الله الذي عندك. الله چې لکم مال درکړی دي نه موږ لم راکو کنه مال دې ټول ځان سره خو دی. دا خبره سو پیغمبر ته کې او په دې طریقې کې کې څه پکاري. نو رسول صلی الله علیه وسلم وتوکته وی خندل وی فضحك رسول الله وخندل به ما تريج د دور مال ورک. دې ته د سلامتی لار لټول دې ټینګ د سلامتی لار دقوا د سلامتی لار نو چې رسول الله ته ویل چې څنګه ولې ما ته خبر وکړو ما پیژنې ز سو کې اخو عربي بدو دی خپل جهالت کې بخډیر شي هغه سره بدا چل کې د رسول الله سم طریقه. د حسن بصري رحمه الله دغه مبارک راځي چې یو کس دغه غیبت کړو نو څوک کسان په سره مجلس کې هغه ته وی ان فلان قد اغتابك او پلانې ستړي غیبت کوي. اوس ګور دا جاهل چې د غیبت وکړو نو دا عباد الرحمن د دې وس د رحمان بندگان سې چری وکړو نو ځان سره کجوري راغستې او هغه په سره ورو ټوټه کې هغه وروته سلام وسره کې د زما طرفنه هدیه شو. هغه ویلي وې زه خبر شي ته مال نه کېنی را کړی اگر کوئی دغه بدل ډیره د خو من نور طاقت نه رسیدا واله د سړی بدن نه بد د غیبت کی ها
دې ته وایي سلامتیا لار لټول. د شان په دې باندې نور هم چې دینه مثالونه ډیر دي. امام شعبي رحمه الله یو کس په سراغ بدی ردی وته وي ته شم مخامخ او دا امام دی په علم کې ناغه ته وي ان كنت صادقا کتر اشته دا خبرې کوي چې تکې دا بدی ردی دا په ما کې فغفر الله لي والذي ما وبخي او کدا خبرې په ما کې نه او ته دروغجنې فغفر الله لك الذي توبخي زه بس نور خبرې مکو دې جواب مونږ کې څوک ورکی یو سړی برای چې مخامخ ما بس بدی ردی زموږ دا جواب ورکم کدا خبرې په ما کې نه الذي ما وبخي او کپد ما کې نه به ته دروغجنې الذي توبخي زه بس دا د رحمان د بندگانو صفت ته. عیسی علیہ السلام مبارک راځي دغه بصیرت کې چې هغه یو پیر په قوم باندې تیر شو فقالوا له شر فقال لهم خيرا. هغه د عیسی علیہ السلام ته جدينه کنزلی وکړو بدی ردی وته وي. عیسی علیہ السلام ته خوږی خبرې وکړه دعوت یې ورکو چا وته وي انهم يقولون شر وانت تقول خيرا. هغه د بشلیګې دی بدی ردی وي کنزلی کې ته تر خیر خبرې کې ډیر خپل جواب ورکوي كل ينفق مما عنده. هر سړی د جسم ناغه سره وباسي چې سو سره یي دا وي سره دغه دي ما سره دادي په دې کې د اوچت انسان پته لګي دوه کسانو جنگ شو وس دا كل اناء ينضح بما فيه د هرې کټوي ناغه سره وزي دنه بګي فراتي چې ست تربيت شوی او ست طریقې او ما قشم بکي د چا تربيت چې په کنزلو کې شوی د چا مشران چې کنزل ماري څوک چې بخپله د دې اوچت مؤمنانو د صفات پکې نه د عباد الرحمن د صفات پکې نه د دې چې څنګه را کوشي جنگ لده به کنزلي کې مور خور به یادي دا بل انسان مؤمن دی اوچت صفات پکې د مؤمنانو په کور کې تربيت شوی دی مشران درانه خلک دي لږ را کوشي د کنزلي نه کوي اب ډيري بجره دی وي د بوت غلي په اخر کې ولندون د خبرو کې خبره به ختمه کی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما په دې کې د حلم صفت د نبروتي الله وی منګه چې ابراهيم عليه السلام له کوم زوی ورکو نو هغه څنګه فبشرناه بغلام حليم څنګه لکو حليم وحلم والو پاکي دنه صفات پروتو او الله د ابراهيم عليه السلام مبارک سوی الله ولدا بچي بدیلی سي ورکي ځکه چې فلاري دي سي ان ابراهيم لأواه حليم ابراهيم عليه السلام بخبر الله وی توبه وستون کې او حلیم انسانو پاره کې دانو چې جاهل سړی مثال کې د جهالت سکارو کې ناغه ملاقات شهرت ور کې ناغه صبر کوي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس مؤمنان چې د خپل غصه کنټرولي خوري دباوي دنه نبی به مؤمن به ته کې اوچت صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس الشديد بالسرعه اغه سړی زورور نه لري چې پهلوانی کوي انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بلکې زورور خو هغه دی چې غصه په وخت کې ځان کنټرول کوي. د حدیث امام بخاری او مسلم راوړل د امام حسن بصری رحم الله عجیب قول ته ما او دې دغه کې المؤمن حليم مؤمن سي دغه حلم پروتي د صابر انساني د خپل غصه کنټرولي لا يجهل وان جهل عليه د جاهلیت کارونه نه کوي اگر که د سر خلق په مقابله کې د جاهلیت د طریقه استعمالي خود د جاهلانو کارونه د نه کې د مؤمن صفت غ ذکر کوي. دریم صفت به کې سره حلیم صابر لا يظلم بچا باندې ظلم نه کوي وان ظلم غفر او کچرته سوق په ظلم وکړي نو به دې څه کوي په جواب کې معاف کوي. د مؤمن صفت لا يقطع رشتي د چا سره نه ختمي وان قطع یا وان قطع کسوک سره رشتي پری خپل خپلوان وصل نه دی وغرشتي زی وغرشتي بیا برابرای. لا يبخل مؤمن کې بخل د نه وان بخل عليه او کسوک دغه په مخ کې بخل کوي او خرچنه کوي او خوراک ولا نور کوي صبر نه دی به صبر کوي. دا د مؤمن اوچت صفات دي چې بده کې دنه حلم پروتي د کې دنه جهالت نه د چا سره ظلم نه کوي کسوک سره زیاتو کې هغه بخي د چا سره رښتې نه پریدي کسوک سره پریدي د بیا زی رښتې برابرۍ بخل پکې دنه نه او کسوک د په مخ کې بخل کوي نو د به څه کوي صبر کوي. یو شاعر په خپل شعر کې دا خبره کړې ده او په مونږ کې د باز کې صندوق شان دي په شعر کې هغه سوی الا لا يجهلن احد علينا وي خبردار زموږ سره به څوک د جاهلیت طریقه نه استعمالي لکه زموږ سره به دې طریقه تور څوک نه استعمالي فنجهل نو موږ به ګور بیا جاهلیت شروع کو فوق جهل الجاهلین جاهلانو کې چې څومره جهل دي نه زیات به په موږ کې وي
موږ سره وګورئ نه چیړي وي دې ته ګورئ بعض پښتانه څه وایي دا اوس څه دی دا غیرتي دی که بې غیرته دی دا غیرتي دی ځکه چې جاهل ته ووایي که جهل کوي نو بیا زمانه غټ جاهل بل نشته وایي دا اوس غیرتي دی وایي زه به سره داسې جاهلیت استعمال کوم او داسې اخلاق به استعمال کوم چې تا به د جاهلانو کې هم نه لیدلي دا د شاعر دا خبره کړې دا جاهل دی د خپل قوم صفت کوي وایي که موږ سره څوک د جاهلانو طریقې استعمال کړي نو موږ سره د جاهلانو د طریقې نه موږ د طریقې استعمالو موږ به ډېر جهالت والا استعمالو دا په دې پښتنو کې دا صفت نشته به که نه دا به کې شته دا څو صفات شو د عباد الرحمن دوه دریم صفت به ذکر کو اخرنه په دې درس کې الله به مخې ته وایي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما او د رحمان بندگان شپه څنګه تیری سجدا وقياما یا ولاړ رب العالمین ته او یا په سجده کې خپل رب ته ګوره قرآن څومره خوږ کلام دی الله اولنې صفت ذکر کو وي باغو کې عجزي دا صفت تعلق ساتي د دوی سره خپل د دوی د نفس سره تعلق ساتي بیا د غوی د انسانانو سره معاملات څنګه دي اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام د خپل رب سره معاملات څنګه دي يبيتون لربهم سجدا وقياما د خپل رب سره معاملات دي توجید انسانان دي چې دوی شپه ټوله تیریږي پس کې په سجده کې په قیام کې په قرات کې په رکوع کې په جړاګانو کې په ذکر او اذکار کې په دعاګانو کې الله سبحانه وتعالى د دې خلکو په ډیرو ځایونو کې چې د صفت کړي دي او د دې ډیر صفات ذکر کړي چې باز ته وګړي اشاره کوم چې هغه موږ راجمع کړي کله چې شپش او د شپه خپل تیری راوغړي او خلک ټول لاړ شي کټونو ته اوخیږي کټونو ته نو بیا د دې عباد الرحمن حال بیا د رب العالمین سره دي الله په قران کې دا خبره ذکر کړې ده امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما طول شپه دوی دعاګانې غواړي او چغې وي رب العالمین ته آناء الليل ساجدا وقائما په سجده کې او په ولاړ یا الله ولې دې ذکر دي سکه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الله د آخرت نه یریږي د خپل رب د رحمت امید ساتي چې په دې تهجد سره او د دې شپې د دې مون سره الله ما د آخرت ته سختونه بچ کی او په ما باندې خپل رحمت راووري بیا الله دې آیتونو باخره کې ډېر خوږه خبره کې سوې قل او پیغمبر دې خلکو ته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پچا کې چې د صفات او پچا کې جنې د وړ یو شان دي چرته مې شي کې درته وایم ګوره سید چې ته بزن ته پس ګوري پس چې لکه زه سوکیما حکم سره چې شپې موږ کې ګوره ته نه راسي ته خو دا وی چې پینځه وخت موږ کوم ګیره مې پرې خو دي عقیده مې د سلفیت ته بس الله بخله مې جنت ټیکټ خو ما سره شتي حکم سره چې شپې خپل رب ته ولړي هغه ته نه راسي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون یو سړي سره علم دی ولړ خپل رب ته علم دی ځکه خو فضیلت او معلوم دی د شپې هغه مانځه تر پاسېدل ټول دنیا پرته د پاره او د خپل رب ته ولړ الله دغه مؤمنانو صفات ذکر کوي سوی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله د شپې ډېر لږ سملی دوی وبالاسحار هم يستغفرون ټول شپه منځونو کې او سحر ته نږدې به بخاني غوړي رب العالمین نه سحر ته نږدې به دعاګانې شروع شي به دوی جړاګانې شروع شي او شپې ولاړی وګد وګد موږ بکې او وګد رکعاتونه کوي د خو قران د رب العالمین دا وایي الله بل ځکه سوی تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله وی د دوی د اړخونه چې د په تولانو باندې د سینې لګي چې بس پراته بلکې دوی د اړخونه تولانو نه پاسېدلي حقیقي الله يدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب ته چې دنه چغي وي دعاګانې غواړي خوف او طمع د عذاب نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي د عباد الرحمن دي
دغه دریم صفت ته چې د شپې هغه څه کوي وده پراته دي ساره مزدوري لږي شپې هغه منځونه کوي ځان له ټیم لازم خاص کړي دې مطلب دا نه چې ټول شپه ویخي خو د شپې هغه سنه سې لازم د خپل رب د پاره تیری سنه سې او بیا د ایمان پوری خبره ده بعضو کسانو ایمان ډیر زوروري نه غوډیر یې ستېری بعضو کسانو ایمان دغه له کمزوري له کم یې با لک بیا لک باز پکې دي چې بالکل د سر تاجود ته نه راپاسي او باز پکې ولې بالله دي چې بالکل د سحر غمانځه تم نه راپاسي د به درجی دي کنه او د سلفونو دا خبره نقل چې هغه د منافقانو یو صفت دا ذکر کړی چې د شپې په کټ کې دي سپراتی لکه لرګي چې پروتي او به د ورځې په بازارونو کې چغي وي د منافق صفت هغه ذکر کړي او غالبا چې عبد الله بن مسعود نه نقل چې د شپې څوک په کټ کې پروت وي دا لرګي په شان د منافق دی او سهار له بازار کې چغي وي د منافق ته په دنیا په دونه چغي وي د غټ आवाज راويسته او کته یو برې ستړی کیږي نه او چې د رب العالمین مبارک راځي به د ستړی مې او به د هر څه یحیی بن معاذ رحمه الله هغه دا خبره کړي راجیبه خبره ده وی کته دا غواړي چې ستاسو د زړه علاج شي نو 15 خبرې یاد ساته د 15 دوايان استعمال کې ستاسو زړه برابرۍ اولنی قراءه القرآن بتدبر قرآن تلاوت کول اسی تلاوت د سوچ او فکر سره پای کې به سوچ کې فکر وکړي دا ولنی علاج دی دویم او ګډه خالی ساته ګډه ډیر نه ډکه په دې هم ډیر ښه عمل کو کنه سی روټي راته مخامخ کې به پته ولي چې سی چل وسره کو صرف د روټي مخامخ کېدو کمې نور د مخامخ کې برنار سيري چې خېټه دې ډکوا ته د شپې تهجد مونږ نشي کولای سره ولي کا بلکې دا پر سار موزم نشي کولای تاسو دې به تراو کی دا باز کسان غریبانه نشي راتله ځکه چې ما خامي کار دومره کړي چې هغه په منځ کې نشي ودرېږي دا دویم علاج دی دریم د زړه د برابرېدو لپاره علاج دی وقيام الليل د شپې مونږ کول ځکه چې د شپې دا مونږ کې انسان یوازې رب العالمین ته ولري نو سوچ برابرۍ هغه څه چې وای په هغه پوي الله طرف ته سوچي دا کم آیتونه چې وي بدی کې سوچي دا کوم دعاګانې چې غواړي بدی کې سوچي بل دا چې دا عمل د ریاکاری نه سي د صفای پر نور وختونو کې کېدی شي ریاکاری راشي خو بدی ذکر ریاکاری دا ناراضي الا د چې د سړی په ځان باندې په زور خلک خبري هغه جدا مسله ده لکه د بعض کسانو د عادتي چې ته موږ نه کې چې د شپه 2 رکعات وکړي به سهار لا ټول مرګرو ته پروره پاسېدل او مجمع چې 2 رکعات وکم کول دي نو چې دی وکړو هغه به دې حل باندې وکړو نو قیام الليل د دې سره د زړه علاج کی تاسو علاج شو درې سلورم علاج وې د پېشمنی په دې وخت کې الله ته عاجزي کوي دعاګانې غواړي چې وایي الله ته جاړي د زړه علاج سر منځه لګ مخ او پینځم د زړه علاج د نیکانو خلکو سره کېنی د نیکانو خلکو سره چې کېنی زړه به برابرۍ نیکانو خلکو سره چې کېنی ایمان به برابرۍ نیکانو خلکو سره چې کېنی دینداری به برابرۍ سعید ابن المسیب رحم الله وی کله چې سره د شپې مونږ کې د شپې الله سبحانه وتعالى د دې په دې مخ کې یو خاص قسم رڼا پکې چې نور پکې چې نور او د دې نور د لاس هر مسلمان د سره محبت کوي وی کله کله د انسان ویني چې چرته بجون کې لیدل نه اولنې ملاقات او بیا چې داغه لک جدا شي نو بیا دې بل کستو اني لو احب هذا الرجل يرى دا سړی مډیر خوښ دا مخ ډیر خولو په دې مخ کې نورو دې خبرو اسم خون کو سړی چې ټول عمر سر ناس وي پوه شي چې دا سړی د شپې څه کوي تهجد کوي الله په قران کې سوي سيماهم في وجوههم من اثر السجود الله د صحابه په مخونو کې بده د سجدو د لاس نه خوي هدينه تور تاپ نه مراد چې په تندي کې به تور تاپ نه تور تاپ د منافقانو بسرونو کې تندو کې مشتي او نن سبا چې هر بریلې نه دغه په تندي کې دشتي دغه په مخ کې به رڼا او یو خاص قسم رڼا وو او د دې شپې د منځ د لاسه به دغه د مخونه چې به سحر پاسې د مخونه به زیړو پته ولګېده چې دوی د شپې مونږ کړي یو نور به یو قسم خاص
نو د شپې د مونږ چې د بزام به لازم کې د مپرې دی یو حدیث وتورم امام حاکم امام بیهقی راوړل عجیب حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم اتانی جبريل علیہ السلام رب سراغه فقال يا محمد ما ته محمد عيش ما شئت فانك ميت چې څومره ژوند تیر که خدای ته ته ګوره مړ کېږي وا څومره قیمتي نصیحت ته چې څومره ژوند تیر که اخر وس کېږي مړ کېږي وا واحبب ما شئت فانك مفارقه او چې چا سره محبت کې وکا خدای ته ته چې ته یو جدا کېږي هر چا سره چې محبت کې کوا کده پیسو سره کې کده مور پلا سره کې کده خځ سره کې کده بچی سره کې کده دنیا سره کې خطبت یو ورځ جدا کې او کله دیندار خلکو سره کې بیا ته واعمل ما شئت فانك مجزي به او چې کوم عمل دی خو هغه کوا خدای ته چې په آخرت کې به ته جزاء ملاوي ثم قال يا محمد بیا ته محمد صلى الله عليه وسلم او دغه زموږ مقصد دی په دې حدیث کې شرف المؤمن قيامه بالليل د مؤمن عزت چې دی هغه د شپې په قیام کې د شپې په منځ کې دی د مؤمن ټول عزت چې په کوم ځای کې پروت دی دا شپې په منځ کې دی نن سبا چې مسلمانان کمزوري دي درسي چې غالبا مسلمانان چې تهجد د مونږ نه کوي بیا د جبريل وعزه استغناؤه عن الناس او د مسلمان عزت په دې کې دی چې د خلکو سره چې په لاس کې سړي چې دین نظام بیزاره ساتي تمه مساته د انسانانو نه دغه د پیسو نه چې مال به تنخواه راکي مال به پیسې راکي ما به مالدار کی ما به دې څنګه وته نه 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 او چې کله د بګی د صفته والله لازم الله بدل عزت درکې چې کله د خلکو سره جلاس کې سید دین ځان لري ساتي یو بل حدیث او دا ډیر عجیب حدیث دی دا امام حکیم امام بیهقی رحمه الله راوړل وی ثلاثه يحبهم الله عز وجل درې قسم خلق دي چې الله سره محبت کوي درې قسم يضحك اليهم الله چې کله د خلکو ته وګوري الله خان دي الله سره محبت کوي او الله چې کله وګوري خان دي په دې دریو کې یو کس ذکر کو چې زموږ مقصد دی هغه دا الذي له امراه حسنا هغه انسان چې دغه خولي خزي واده کړي او خزي سي خولي وفراش لين حسن او دې تلای وسري چې تلای پستي مزدار تلای وسري فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد دا سړی خپل خولي خزم پریدي هغه تلای پسته تلای پریدي اخوګه تلای پریدي او رپاسي ما یادي فيذكرني ما یادي خپل شهوت پریدي ويناجيني او ما سره چې رابطه قائم کی ولو شاء لرقد او کده وګړي ودکې دیمشي هنا ودکې نه دا کس ته چې رب العالمین سره محبت لري او دا کس ته چې کله رب العالمین وګوري نه خاندي تاسو دا نه غواړي کنه غواړي نبي د شپې د مون شروع کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل غرم چې د فرض منځنه بعد د شپې د مون یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی امام ترمذی راوړی دی علیکم بقیام الليل و د قیام د لیل قیام الليل د شپې د مون په ځای لازم کې فانه دأب الصالحین قبلكم ساسو مخکې چې څومره نیکان خلک تیر شي هغه د شپې منځونه کول وهو قربة إلى ربكم اقبل رب تبنجدي شيء ومغفرة للسيئات جنون بدن الله وريجي ومنهات للإثم بدا جنان بمن شيء دري تاجود دراس كم شريج دي شبي تاجود كي رب العالمين ده جنون نساتي الله سبحانه وتعالى يبازل كده سمر فايدة بدي يو حديث كده يو حديث كده رسول الله صلى الله عليه وسلم دام سنن الترمذي كده وإن في الجنة غرفة بالجنة كي خاص كمريد ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها چې دي کمرو کې دنه کینې نه بهر چې سړي خبره تخکاری او چې بهر کینې دنه کمرو به تخکاری داسې صفاح کمرې وي داسې رڼا کمرې وي داسې پړقېږي فقام عربي یو بدو پاسې یا رسول الله لمن هي دا چا د فريده کمرې وړي چې دي کمرې رسول صلی الله علیه وسلم لمن اطاب الكلام چې خبرې کوي پستي خبرې کوي دم عباد الرحمن کې موږ ولنې صفت ذکر کو چې باو کې سي عجزي نو پستي خبرې هغه انسان کې باقي عجزي لمن اطاب الكلام واطعم الطعام غريبانان وفقيران ومحتاجان وخلق الخراكون وركي وادام الصيام او ده فرض منزنا على وجه نفل رجيم نسي وصلى لله بالليل والناس نيام او ده شپې رب العالمین د پر رپاسي موز کوي والناس نيام او خلق د پراته دي خلق رب العالمین دا کمري ورکي عائشه رضی الله عنها بس سکسار رالو او دا حدیث امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی ډیر عجیب حدیث ته وګورئ کېږي عائشه رضی الله عنها سکسار رالو وي اخبرينا باعجب ما رايتيه
من رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسول صلی الله علیه وسلم کې تاسو عجیب لیدلی هغه مونږ ته وایي وی فبکت په جړا شو خاون ورته رایاد شو او به خاون یې څوک خاون دی رسول صلی الله علیه وسلم دی فبکت په جړا شو او ډېر عجیبه خبره وکړه وی کل امره کان عجبا دا هر کار عجیبه زار شو وی داغه هر طریقه دي چې سړی به تعجب کې شو خو ناشنا انسانو یو خاص انسانو چې رب العالمین پیدا کړو وی اتانی فی لیلتی یو شپوی په ما بس راغی حتی مس جلده جلدی ما سره پکټ کې پریوتو او داغه د چمړه زما د چمړې سره ولګېده یعنی موږ یو بسره جوخ پراتو وی ثم قال وی به اقدم ما ته چې ذرینی ما پریدا پاسېدو ذرینی ما پریدا اتعبد لربي عز وجل چې د الله بندګي لګو وکم وی ما ته چې والله اني لاحب قربك واني احب ان تعبد ربك الله مې قسمي زمام د خوخه د جته الله ته ډیر نږدې شي زمام د خوخه د خپل رب بندګي وکي هسي خزي دا مؤمنان خزي دا وچتي خزي دي چې خپل خاون ته د دینه زمونږ زنانو له پکار ده چې د امهات المؤمنین رضی الله عنهن چې دا غوینه د طریقې زده کې چې خاون له تیزی ورکړي چې پاسه وکمونځ لارشه جهاد لارشه علم وکا لارشه خلکو ته درس وکا لارشه پلانې کار وکړي پلانې چې الله ته نږدې شي فقام الى القربن رسول الله پاسه د غلوخي لورغه کوم چې وب پرتی او د سیوکو او وب ډیر استعمال نکړي ثم قام يصلي بپاسه منځ شروع کو د شپې فبكى حتى بل لحيته نو جړلې تر دې چې د اوخ کې په دې ګیره باندې روان شو ثم سجد به سجده ولګوله فبكى حتى بل الارض نو دومره وجل چې د اوخ کې په دې زمکه باندې روان د زمکه لم دکړه وی ثم اضطجع به چې مونږ ختم کو پریوتو په یو طرف باندې وی فبكى به ځان سره جړل په دې کې بلال رضی راغی وی رسول الله سحر مانځ ټیم دی چې ویل رسول سم جاړ ويا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا پیغمبر تاسو جاړي او الله تاسو له تیر شي راتونکي خطاګانی اور سید البخلي يا رسول الله ته وي حك يا بلال وما يمنعني ان ابكي زبولي نجالما وقد انزل الله علي في هذه الليله او لنا اياتنا نازل کړي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب دا چې اوچت آیتونه الله وینن نازل کړي دي ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها دا سړي د پاره دي تبعی چې دا آیتونه لولي او په دې کې سوچ نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله خبرو دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوچت انسان دی چې ټول شپه بولل عشره نه د خپې به وچاودلې د خپې به وپړسېلې ما به دې چې الله خو ته بخله ته ولې د بندګي کوي ما ته به وی چې دا خو الله شکر وباسم دا د شکر بندګي و حدیث کې راځي امام بخاری او مسلم راوړل او دا اخرنه حدیث ذکر کوم او دې حدیث ته وکړي دی ينزل ربنا تبارك وتعالى زمونږ رب چې دی هر شپه چې را کوزيږي د دنیا د اسمان ته حين يبقى ثلث الليل الاخر کله چې شپې د اخرنی درې مې سپاتیش شپې په اخره کې رب العالمین کوم چې تر کوزيږي د دنیا اسمان ته څنګه چې دغه د شان سره خای نبی الله سبحانه وتعالى دا وي من يدعوني فاستجيب له سوق دې چې زمانه دعاګانې غواړي چې دعاګانې ولا قبول کما من يسالني سوق زمانه سغواړي فاعطي چې ورکم ولا من يستغفرني سوق بخانه غواړي د ګناونو فاغفر له زور د ګناونو وبخمه په دغه ټینګه پاسه کنه ویا لازم زه غواړم زه بخانم غواړم زما مسلم ډیر زیات دي په ما باندې مصیبتونه ډیر زیات دي زه جنت هم غواړم زه آخرت هم غواړم خپل رب ته دغه ټینګه وای دعا به قبول کړي مو خدای ټیم کې ود پراته یو دغه ټیم کې مو خوبونه کو او عباد الرحمن په دغه ټیم کې ولاړی خپل رب ته ځکه خو الله د دوی خاص تذکیره په قرآن کې کړی دی خلک خاص دي نو دا صفت په ځان کې راولي چې د شپې قیام کوي به کنه به کوي الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې دا صفات په ځان کې پیدا کو